وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مولوي پندي جان په نامه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی دی د جمعې مونځ نسته پې، نو دی له اطراف نه راځي، له کلي نه بازار ته راځي. دلته چې د جمعې لمونځ کې نور سنت دلته نه کوي، کور ته ځي، نو دا به اوس د جمعې سنت کوي که د ماسپښین؟ نو محترمه مطلق نیت چې وکړي سنت ادا کېږي. وروره الله دې ښه لره، وروره الله دې جوړ لره، الله دې جنتي که. دا دومره جنجالي مسله نه ده محترمه. مطلق نیت چې وکړي زتي صحیح کېږي. الله دې جوړ لره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې اصل کې خلکو کې مشهوره داسې ده چې د دوه اخترونو په مابین کې نکاح کول څرنګه ده؟ نو دا صحیح نه ده محترمه. عایشه رضی الله عنها وایي د ما خپله نکاح د دوه اخترونو په مابین کې سوې ده. الله دې جوړ لره وروره جنتي سي. دا د شرع نه خلاف خبره ده چې خلک بدپالي پې نیسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په سفر کې صلات تهجد یا صلات تسبیح کول کراهیت نشته ده، ولې کولې کراهیت؟ چې یو چا وسوي وایي کې مشکل نه لري وروره، الله دې جوړ لره جنتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي یو سړی عالم ده خو فاسق ده، یو سړی عالم نه ده خو متقي سړی ده، امامت ته به کم یو مخته کیږي؟ محترمه عالم دا مقدم ده په نورو باندې، خو شرط پکې دا ده وروره چې فاسق نه وي. د مونږ حنفي فقها داسې وایي والاحق بالامامة الاعلم باحکام الصلات. هغه څوک چې اعلم وي په احکامو د مانځه باندې، خو چې دی یعنی اعلم دا مقدم ده، عالم مقدم ده، خو بشرط اجتنابه للفواحش الظاهره، چې دی به له فواحشو نه خالي وي. او بل طرف ته سړی دا علم یې نه ده زده، عالم نه ده، خو مونځ په سنتو برابر ده، نو هغه څوک چې په سنتو برابر ده هغه به مخته کیږي، ځکه د فاسق امامت مکروه ده. محترمه د مونږ حنفي فقها وایي د کومو خلکو امامت مکروه ده، نو هغې کې فاسق ده، د فاسق امامت مکروه ده وروره. نو دغه سړی چې دا امي سړی ده خو هغه علم په احکامو د مانځه لري، نو بیا د ده امامت افضل اولاده او افضل او اولاده. دغه مسئله د مونږ د احنافو د مذهب د دور المختار متن او چې شامی وګوري درته معلومات کیږي. دویم جلد 350 صفحه د دا عبارتونه وګوره ورور، انشاءالله سره به دې په خلاص الله دې جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د چا عقل او شعور غالب وي په هغه سحر تاثیر نه کوي. دا چیرته ده وروره چې دا تاثیر نه پې کوي؟ دا صحیح نه ده محترمه. سحر تاثیر کوي که د چا عقل غالب وي او که نه وي غالب، سحر تاثیر کوي وروره، الله دې جوړ لره جنتي. وعلیکم السلام. عابد پکتیاوال په نامه یو ورور د سعودي عرب نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده یو سړی د مزدوري او پیسې دی ګټي خو قرباني مور و پلار ته کوي. نو محترمه په ده واجب ده چې واجب په ده د مور و پلار ته یې کوي. دا داسې مثال لري یو سړي باندې وي قرض دی نپلونه کوي، نو الله دې جوړ لره محترمه. دغه مسله په ډیرو عوامو کې مشهوره ده. واجب په ده باندې وي، په مور و پلار دی واجب دی مور و پلار ته کوي. الله دې ښه لره وروره. دې کې شرعي مشکل ده، دا د تا په غاړه باندې یو مسؤلیت ته پاتې کېږي در باندې، نو باید مسؤلیت په تا واجب ده، باید ته یې وکړي. وعلیکم السلام. حامد کوچیوال په نامه د پاکستان اټک ساحې نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده، دی وایي چې مثلا د پیکیج د ټلیفون دپاره دا مثلا 300 روپۍ دوی 10 روپۍ زیاتې پې اخلي، پروا نه کوي، دا محترمه پیسې نه دي او یعنی حقیقي پیسې نه دي وروره، دا شرعاً مشکل نه لري. دغه چې موږ تاسو ټلیفون کې کمې پیسې اچو دې ته موږ پیسې وایي، دا پیسې نه دي وروره، په عرف کې هم پیسې نه دي، او دا د سلعي او د مبيعي غوندې حکم لري. بلته زیادت و نقصان شرعاً مشکل نه لري. که همدغه د ټلیفون کارت راواخلې دا د 200 روپیو بازار ته لاړ سي، یو شی واخلې، زاولې واخلې، هګۍ واخلې، یو بل شی پې واخلې، دا ورکې، دا نه قبلوي. وي نه ماته روپۍ راکړه، دوی ته څوک روپۍ نه وایي وروره، دا شرعاً جایز ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي یو چا مځکه د جومات دپاره وقف کړې ده، اوس یو موسسه راغلي ورته وایي چې دلته تاسو ته د شورا کوټې جوړوو. نه محترمه، دا د جومات دپاره وقف سوې ده، شرعاً دلته
بل شی پکې جوړول جواز نه لري ورور، الله دې جوړ